زموږ په ټولنه او ډیرو نورو ټولنو کې د کابو ټولو میاندو او پلرونو داسې اولادونه او ماشومان خوښیږي چې ډیر آرامه، مؤدبه او غلي وي. د مور و پلار هر خواهش او امر ته ووایي بنې بلې. دا ډول اولادونه او مور و پلار په ټول کلي او ګاونډ کې ستایل کیږي. پلانې ته خدای داسې اولادونه ورکړي چې د ده د تندي ګونځې لولي او هماغسې کوي. مګر د ماشوم روزنې علم وایي کله چې ماشومان ستاسو هرې غوښتنې ته لاس په ټټر ولاړ او په سر سترګو یې مني، ډیر احتمال لري چې د ژوند په یوه پړاو کې ترې فزیکي یا رواني ناوړه ګټه راشني، یا په فزیکي او رواني توګه شکنجه شوی او یا ځپل شوی وي. دا ډول ماشوم له تاسو ډاریږي چې که خبره مو ونه مني او نه ووایي، ممکن ستاسو اړیکه ورسره خرابه او یا غوسه شي او یا ستاسو د غوسه کېدو او خفه کېدو په ترڅ کې سزا وویني. د خپل شتوالي او د خپلو احساساتو او نظریاتو د څرګندولو اجازه نه لري او یا دغه اجازه او وړتیا په هغه وخت کې ترې اخیستل شوي وي چې د شخصیت لومړنۍ خښتې ایښول کېږي. که تاسو دغسې اولادونه لرئ، نو باید له هغوی سره پر خپلو اړیکو له سره غور وکړئ او خپل چلند 100% بدل کړئ. ستاسو ماشومان هغه وخت نیکمرغه او ښه ژوند لرلای شي چې د خپلو احساساتو او دریځ د څرګندوي وړتیا ولري. په ډاډه زړه او له ډار پرته ستاسو په ګډون هر چاته نه وویلای شي. د ماشوم روزنې پوهان وایي کله چې ستاسو تنکی ماشوم په لومړي ځل درته نه وایي یا ستاسو په مقابل کې درېږي، تاسو باید له ډېرې خوشحالۍ جشن جوړ کړئ، ځکه دا هغه شیبه ده چې تاسو پوهیږئ چې ماشوم مو له تاسو نه ډارېږي او د خپلو احساساتو د څرګندوي وړتیا لري.